د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو ته د نظر ساتنې په هکله باندې پوره معلومات وړاندې شو. په نننۍ خپرونه کې انشاء الله د ګیډې د ساتنې په هکله باندې تاسو ته معلومات درکوو. امام غزالی رحمه الله فرمای د بدن په غړو کې د ګیډې ساتل خورا سخت او ډیر ضروری دي، ځکه چې دا د نورو غړو سرچینه او معدن دی چې له همدې څخه نورو غړو ته قوت او یا کمزوري رسیږي. باید چې بنده لومړی خپله ګیډه له حرامو او مشتبهاتو څخه وساتي او بیا که ورته الله رب العزت په عبادت کې د ښه همت توفیق ورکړي، نو باید چې له اضافي حلالو هغه چې سخته اړتیا ورته نه وي د هغو څخه یې هم وساتي. له حرامو او مشتبهاتو څخه د ګیډې ساتل د دې درې کارونو او حالاتو پر بنسټ دي. اول، د دوزخ د اور له ویرې، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نساء کې 10 آیت کې فرمای ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. الله فرمای بېشکه هغه کسان چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري، خامخا به قیامت کې په خپلو ګیډو کې اور وخوري او زر دی چې ګرم اور ته به داخل شي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کل لحم نبت بالسحت فالنار اولا به. هر یوه غوښه چې په حرامو سره رالویه شي نو د هغې لپاره اور بهتر دی چې پکې اوبه سوځي. دویم، د حرامو او ناڅرګندو شیانو خوړل له بنده څخه د عبادت توفیق اخلي، ځکه چې د الله رب العزت د خدمت لپاره پاک او صفا سیز مناسب وي، نه چټل او ناپاک. نو لکه څرنګه چې الله رب العزت خپل کور یعنی مسجد ته د جنوب انسان ننوتل منع کړي دي، او لکه څرنګه چې خپل کتاب راخیستل د ناپاک او بې اودسه مسلمان لپاره حرام ګرځولی دي، سره له دې چې جنابت او بې اودسي دواړه روا او مباح حالتونه دي، نو د چا په نس او ګیډه کې چې د حرامو او مشتبهاتو څخه وي، څنګه به د الله عبادت او ذکر په صحیح توګه ترسره کړي. یحیی بن معاذ رازی رحمه الله فرمای طاعت د الله په خزانو کې ذخیره شوی دی. د دغه خزانو کنجي یا د دغو خزانو کلي دعا او غاښونه حلال خوړل دي. نو کومه کلي چې غاښونه ونه لري دروازه به خلاصه نه کړي، او چې دروازه ورته خلاصه نشي نو څنګه به د طاعت خزانې ته ورسیږي. دریم،
حرام او مشتبه شیان خوړل بنده له نیکي کولو څخه محروموي او که فرضاً د نیکي کوم کار وکړي نو هغه مردود دی نه منل کیږي الله څخه کم ارزش نه لري چې په دې توګه به بې له ستړیا او وخت تېرولو نور هیڅ په لاس ورنشي لکه د نسایی او ابن ماجه حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر وکم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع او په ځینې روایتونو کې د کم په ځای د روبه لفظ راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ډیر د شپې لمونځ کوونکي داسې دي چې پرته له بېخوبي بل څه نه ورکول کیږي د هغې له ثواب څخه به محروم وي او ډیر روژتیان داسې دي چې بې له لوږې او تندې بل څه نه ورکول کیږي د روژې له اجر څخه به محروم وي او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام الله رب العزت د هغه چا لمونځ نه قبلوي چې په ګیډه کې حرام وي او هرچې اضافي حلال او ډیر خوراک کول دي نو هغه د طاعت لپاره یو آفت او په عبادت کې د کوشش کوونکو خلکو لپاره مصیبت وي چې په هغې کې لس آفتونه دي انشاءالله په تفصیل سره به تاسو ته وړاندې کوم اول د ډیر خوراک له امله زړه سختیږي رڼایي یې له منځه ځي دا ځکه چې د معدې مثال د دیګ دی او هغه دیګ د زړه لاندې دی چې په خوراک کولو سره جوش کوي او بخار ورڅخه پورته کیږي نو زیات بخار یې ګرموي او لوګی ورباندې پرې باسي نو چې کله تا زیات خوراک وکړه معدې ته دې واچوه معده دې د دیګ په شان ده او دا دیګ د زړه لاندې دی چې په ډیر خوراک کولو سره هغه جوش کوي بخار ورڅخه پورته کیږي نو چې زیات بخار هغه ګرموي لوګی ورباندې پرې باسي رڼایي یې ختموي دویم په زیات خوراک سره د بدن نور غړي په فتنه کې اچول کیږي او شهوتونه یې راپاریږي کله چې انسان له حد څخه زیات موړ شي نو غړي یې حرکت کولو ته میلان کوي مثلا سترګې حرامو ته د کتلو میلان کوي ژبه یې خبرو ته شرمګاه یې شهوت پوره کولو ته او که وږی وي نو ټول اعضا یې ساکن او آرام وي دریم په زیات خوراک کې د فهم او د عقل کموالی دی ځکه چې ډیر خوړل او ګیډه ډکول ذکاوت او هوښیارتیا له منځه وړي او په عقل کې تغییر راوړي چې دا یو لیدل شوی او تجربه شوی حقیقت دی تاسې وګورئ په خپل کلي کور او ټولنه کې هغه کسان چې د حد نه زیات خوراک کوي د هغه فهم هم کم وي او د هغه عقل هم کم وي څلورم آفت په ډیر خوراک سره په عبادت کې کموالی راځي کله چې انسان ډیر خوراک وکړي نو د هغه بدن دروند شي په هغه باندې خوب غالب شي د هغه غړي سست شي چې بیا د خوب سره لاس په ګریوان شي علما لیکي چې حضرت یحیی علیه السلام ته ابلیس په داسې حال کې ښکاره شو چې رسۍ او د ښکار دامونه ورسره ول حضرت یحیی علیه السلام ورته وویلې دا څه دي هغه ورته وویلې دا هغه شهوتونه دي چې انسانان پرې ښکار کوم حضرت یحیی علیه السلام ورته وویل آیا له دې څخه دې ما لپاره هم کوم دام ایښی دی هغه ورته وویلې نه خو یوه شپه تا ځان په خوراک باندې موړ که نو له لمانځه څخه مې دروند کړي یحیی علیه السلام وویلې له دې وروسته به زه هیڅکله ځان نه مړوم ابلیس وویلې له دې وروسته به زه هم هیڅکله چاته نصیحت نه کوم نو د ډیر خوراک
څلورم آفت دا دی چې ستا په عبادت کې به کموالی راځي، ځکه چې ډیر خوراک وکړې بدن دې دروند شي، خوب در باندې غالبه شي، د بدن غړي دې سست شي، نو ته به څنګه خپل رب ته په اخلاص تضرع او عاجزي ودرېږې او د هغه نه به بښنه وغواړې. پنځم، په ډیر خوراک سره د عبادت لذت او خوند له منځه ځي، او کله چې ګیډه تشه وي نو په عبادت کې خوند او مزه پیدا کیږي. چې خوراک دې ډیر کړي په مانځه باندې ودرېږه، یو طرف نه به دې ارګیمي راخوشي وي، د بل طرف نه به دې بدن دروند وي، د بل طرف نه به خوب در باندې غالبه وي، له بله اړخه به دې د بدن غړي سست وي، نو ته څنګه به ډیر په خشوع او خضوع سره خپل رب ته ودرېږي. د هغه عبادت نه ته خوند نشي اخیستلی، د هغه عبادت په لذت باندې ته نه پوهیږي. شپږم آفت، په ډیر خوراک سره په حرامو او شبهاتو کې د واقع کېدو ویروي، او دا تجربې ثابته کړې. اووم آفت، په ډیر خوراک سره د زړه او بدن مشغولتیا وي. لومړی به د خوراک لاسته راوړلو کې بدن او زړه مشغوله وي، بیا د هغې په خوړلو کې، بیا له هغې څخه په ځان فارغولو، او بیا له هغې څخه د سالم پاتې کېدلو، تر څو د هغې له وجې په بدن کې کوم آفت پاتې نشي، ځکه چې ګېډه ډکول معده درنوي او هغه د هر مرض بنسټ بلل کیږي. اتم آفت، د ډیر خوراک له امله بنده د مرګ له سختیو سره مخ کیږي، ځکه چې د مرګ سختی د دنیا د مزو او خوندونو په اندازه باندې وي. الله رب العزت دې د مرګ سختی په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. نهم آفت، په آخرت کې د ثواب له نقصان سره مخ کیدل. همدا وجه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینو ملګرو به له ځینو خوندورو څکلو او خوړلو ډډه کوله، د دې له ویرې چې د آخرت له ثواب څخه محروم نشي او یا یې نیکي کمه نشي. لسم آفت، له بند، حساب او ملامتیا سره مخ کیدل، ځکه چې په آخرت کې به له انسان سره د حلالو حساب کیږي، په حرامو به ورته عذاب ورکول کیږي، خو اضافي حلالو پسې ګرځېدل او د هغې استعمال د ادب خلاف کار دی. دا هغه لس آفتونه دي چې امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنت کې پوره په تفصیل سره بیان کړي دي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو د ګېډو ساتنه وکړو، په ځانګړې توګه د حرامو او د مشتبهاتو څیزونو نه، ځکه کومه ګېډه کې چې حرام پراته وي هغه به څنګه د الله عبادت وکړي، کومه غوښه چې په حرامو باندې نمو کوي، په حرامو باندې قوت اخلي، هغه به څنګه جنت ته داخل شي، او کومه ګېډه چې د حد نه زیاته د خوراک او د څښاک نه ډکیږي، هغه بدن به څنګه رب ته ودرېږي او په تضرع او عاجزي سره به د خپل رب نه بښنه وغواړي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق او غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. پنځم، د شرمګاه ساتنه. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت معارج کې 9 آیت نه تر 11 آیته پورې فرمای: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. الله فرمای: او هغه کسان چې خپلو شرمګاو لره ساتونکي دي، مګر هغوی د خپلو ښځو او وینځو سره په شهوت پوره کولو او جما باندې ملامت نه دي، نو څوک چې له دې اخوا بله لار د شهوت پوره کولو ولټوي، نو همدوی له حد څخه تیری کوونکي دي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای:
من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. څوک چې ماته د دوو ژامو ترمنځ یعنې د ژبې او د دوو پښو ترمنځ یعنې د شرمګاه د ساتنې ضمانت راکړي نو زه هغه ته د جنت ضمانت ورکوم. راشه نن په ژبه باندې دروغ مه وایه. راشه نن په ژبه باندې غیبت مه کوه. راشه نن په ژبه باندې چا پسې تور مه تړه. نن په ژبه باندې ناروا فحش مه وایه، شکنځل مه کوه. په آخرت کې الله رب العزت په حضور کې محمد رسول الله تا ته د جنت ضمانت کوي. همدارنګه د خپلې شرمګاه ساتنه وکړه، حرامو ته مه نږدې کیږه. د اخلاقي فساد، د زنا او د نورو فسادونو نه ځان وساته چې محمد رسول الله د جنت ضمانت درکړي. او که د ژبه بې مهاره پریښې وه، شهوت بې مهاره و، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه تا ته بیا د جنت ضمانت نشته. نو باید چې بنده هرې هغې وسیلې ته له نږدې کېدو څخه ځان وساتي کومه چې د زنا وسیله ده. رب العزت په صورت اسراء کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. او تاسې زنا ته مه نږدې کیږئ، بېشکه چې هغه فاحش کار او بده لار ده. او امام شافعي رحمه الله فرمایي هغو کسانو چې په خپل ژوند کې د بل چا ناموس ته په سپکه سترګه باندې وکتل، د زنا مرتکب شول، سبا به دا په ده باندې پور دی او دا پور به د خپلې کورنۍ د غړو نه ادا کوي. الله دې موږ ترې وساتي، الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې زموږ حفاظت وکړي. نو د زنا له وسایلو څخه یو هم نامحرمو ته کتل دي. لکه څرنګه چې مخکې په دې مسئله باندې د نظر ساتنې په موضوع کې پوره په تفصیل سره زه وغږېدلم. په اسلامي شریعت کې غیر ارادي او یو ناڅاپي کتل منع نه دي، بلکې ارادي او اختیاري کتل منع دي. لکه څرنګه چې په یو روایت کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتل دې یو بل پسې مه کوه. او په پای کې وایي فانما لک الاولی ولیس لک الاخرى. تا ته لومړی ځل بې قصده کتل روا دي، خو له هغې وروسته دویم ځل درته ناروا دي. او په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لک الاولی و علیک الثانی. اول ځل کتل تا لپاره دي او دویم ځل پر تا باندې دي چې حساب به در سره کیږي. او ځینې داسې د دین نه بې خبره د دین نه لرې ځوانان موږ په خپله ټولنه کې وینو. بې ستره خو پرېږده که ځینې محجبې خویندې هم په یو لاره باندې د یو ضرورت لپاره ځي، دوی سترګې پسې اچولي. ته خپله خور نه لرې په کور کې، ته خپله مور نه لرې په کور کې، ته خپله میرمن نه لرې په کور کې. که څوک هغوی ته په سپکه سترګه باندې وګوري، ته په هغو باندې نه خفه کېږي، نو هغه هم ګرانه وروره د چا خور ده، د چا مور ده یا د چا میرمن ده. اخر ولی علا بن زیاد رحمه الله فرمای سترګې دې د پردۍ ښځې ټکري یعنې پوړنې پسې مه کوه، بېشکه چې نظر په زړه کې شهوت پیدا کوي. نن سبا چې د فتنو دور دی، د زنا او ناروا جنسي تماسونو بیلابیل داسې وسایل ایجاد شوي دي چې ډېر کم ځایونه به ورڅخه پاتې وي، لکه فاسدې او چټلې مجلې، هغه فاسد اخبارونه چې په هغو کې بربنډ عکسونه نشریږي، د ټنګ ټکور یا د موسیقي وسایل، فاسدې سیډیګانې، همدارنګه د انټرنیټ، فیسبوک او فضایي چینلونو ناروا پروګرامونه او داسې نور. نو باید چې یو مسلمان د دغسې ناروا وسایلو له استعمال څخه ډډه وکړي او ټول هغه تدابیر په کار واچوي چې عفت او پاکدامني ور په برخه کوي. خو په تاسف سره نن ورځ زموږ ډیری ورونه او ډیری خویندې په هغو لارو باندې روان شوي، هغه څه استعمالوي
چې دوی نه عفت او پاکدامني وړي دوی په بېحیایي او په بېعزتي کې ورغورځوي. د عفت او پاکدامني په نعمت کې د پاتې کېدو او یا د هغې ترلاسه کېدو لپاره باید چې دغه نبوي توصیې ته هم متوجه اوسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. محمد رسول الله فرمایي، له تاسې چې څوک توانایي یعنی بدني او مالی توانایي ولري نو واده دې وکړي چې هغه نظر او سترګو لره ښه ښکته کوونکی او شرمګاه لره ښه ساتونکی دی. او څوک چې توان نه لري نو په هغه باندې نفلي روژه نیول دي چې هغه به د ده لپاره وقایه او ساتنه وي. الله رب العزت دې موږ د حرامو نه وساتي. رب العزت دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې د هغو په عملي کولو سره زموږ رب زموږ نه راضي کیږي او د هغو بدو عملونو دی الله رب العزت موږ ته نجات راکړي چې د هغو په ترسره کولو سره زموږ رب زموږ نه ناراضه کیږي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې البته د حج د رخصتیو نه وروسته ما ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي پروردګار سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب